دوستانو جوړ په خیر خدای دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. بشیر وطندوست یم. د دې ویډیو موخه یا هدف دا دی چې څنګه کولی شو د یو چا سره واده وکړو یا پرامیس وکړو او خپل قول باندې ولاړ واوسېږو یا د یو چا باور ترلاسه کولی شو. نو په انګلیسي ژبه باندې به څنګه وایو I promise you that's the truth. I promise you that's the truth. زه وعده کوم یا حقیقت درته وایم چې دا رښتیا دي. I swear I will never leave you. I swear I will never leave you. قسم درته خورم چې زه به تا هېڅکله پرېنږدم. اکثره وخت دا هلک و نجلۍ ته استعمالي یا نجلۍ و هلک ته استعمالي. I swear I won't let you down. زه قسم خورم چې تا ته به خیانت ونه کړم یا مثلا تا ته به دروغ ونه وایم، تا ته به وفاداره واوسېږم. I assure you that I will return the book tomorrow morning. I assure you that I will return the book tomorrow morning. زه دا وعده کوم یا دا قول در کوم چې سبا سهار زه تا ته ستا کتاب بیرته راوړم. I assure you that I'll be there on time. I assure you I'll be there on time. زه دا وعده کوم یا دا بیغمه واوسېږه سبا زه به پر وخت باندې دلته یم، هلته یم. وبخښئ. Believe me, I won't make you disappointed. Believe me, I won't make you disappointed. په ما باندې باور وکړئ چې زه به هېڅکله ستاسې باور مات نه کړم یا به زه هېڅکله تاسو ته خفه نه کړم یا مثلا تاسو ته دروغ ونه وایم. Trust me, I can do it. باور راباندې وکړئ دا کار یا دا زه ترسره کولی شم یا دا فعالیت زه کولی شم. I believe you. اوس هغه په جواب کې ورته وایي یا تاسو ورته وایاست په جواب کې څنګه ورته وایاست؟ I believe you. زه په تا باندې باور یا اعتماد لرم. Alright, keep your promise. بیخه صحیح ده. خپل قسم یا په خپله وعده باندې ودرېږه یا وعده خلافي ونه کړې. I hope you will keep your words. زه په دې هیله یا امید یم چې ته په کومه به وعده چې دې راسره وکړه پر هغه باندې به څه شي ولاړ یې. Just let the time answer it. وخت به دا فیصله یا پرېکړه وکړي یا وخت ته پرېږدي چې وخت د دې فیصله وکړي. دوستانو په کوم ځای باندې که پوه شوي نه یاست، په کوم ځای کې کومه ستونزه یا کوم مشکل لري، کولی شئ په کمنټ کې راته ولیکئ او زما چینل سبسکرایب کړئ، د نورو دوستانو سره شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.